لیکن بهترین طریقه د شریعت څه ده او بهترین جوړه حضرت علی رضی الله عنه د حضرت فاطمه زهرا ده. د هغې زندګي هغې ته پیغمبر علیه السلام کوم وصیت کړی دی چې سړی د زنانې سره ښه سلوک، زنانه خوشحاله زندگی غواړي او خاوند خوشحاله زندگی غواړي، د دې په مابین کې زندگی څنګه خوشحالی ته راځي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې حضرت علی رضی الله عنه ته خپله لور حضرت فاطمه زهرا په نکاح ورکړه، نو 2 میاشت مسجد نبوي کې نکاح وسوله، ډېره اسانه نکاح وه. 2 میاشتې بعد د مازدیګر لمونځ دی، حضرت علی راغلی، د الله رسوله ما ته خپله امانت په لاس راکړه، زه واده غواړم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته علی ته انتظار وکړه، واده به دې وسي. پیغمبر علیه السلام د ماښام لمانځه بعد چې کور ته راغلی، 2 رکعته سنت په کور کې کوي. د سنتو کولو څه وروسته مخکې له ام ایمن یې راوغوښته. ام ایمن د پیغمبر علیه السلام د مور مینځه وه او ډېره نیکه زنانه وه. پیغمبر علیه السلام به ویل که څوک د جنتي زنانې سره نکاح کوي د ام ایمن سره دې وکړي. نو بیا د هغې څه زید ابن حارثه نکاح وکړه، د هغې څه اسامه ابن زید بچی پیدا سو او اسامه ابن زید به پیغمبر علیه السلام ته ډېر محبوب. پیغمبر علیه السلام چې د هغې په پزه په ماشوموالي کې بچی راغلی، پیغمبر ور ولاړ شو، په خپله کپړه به یې ورڅخه کوي. حضرت عایشې ورته ویل د الله رسوله موږ ته وایه، ول بس پرېږده دا بچی ما ته ډېر ګران دی. حضرت عایشه وایي یو ګشت حال راغلی چې قافله راغله، اسامه د سفره سره راغلی. پیغمبر علیه السلام لڅ سر لڅ پښې په میدان ور ووتې په منډه چې د هغې د اسامه ابن زید سره دومره محبت. به هر حال پیغمبر علیه السلام چې د ماښام د لمانځه څه بعد کور ته راغلی، سنت یې لا نه دي کړي، د دې بعد د سنت لمونځ کوي. د سنتو څه مخکې ام ایمن ته غږ ور وکړي، ورته ام ایمن فاطمه تیاره که او در لاس یې ونیسه، د حضرت علی کور ته وروله او په دروازه کې د هغې لاس د هغې په لاس کې ورکړه، ورته خپل امانت سنبال که او ورته وایه چې لږ انتظار وکړئ، زه د ماخستن د لمانځه بعد یو ګشت درځم، څو خبرې درته کوم. حضرت فاطمه وایي زه د عامو زنانو بچانو غوندې په کور کې ګرځم چې دا اواز مې په خوله کې ولیدی په غوږو کې ولیدی، حیران نه شوم. بس د هغې دغه واده دی، نه د هغې سره خیشه سته، نه د هغې سره ورا سته، نه د هغې سره ډول سته، نه د هغې سره ډمامې سته. حالانکه د پیغمبر علیه السلام ډېرې زنانې خپلې هغه په دا وخت کې موجودې دي، یوه هم نه ورسره ځي. بس د ماخستن د لمانځه پر وخت باندې ام ایمن در لاس ونیوله، حضرت فاطمه زهرا د حضرت علی کور ته وروستله، دروازه یې وټکوله چې حضرت علی کور ته راووتی، باید په لاس یې په لاس کې ورکوي. پیغمبر علیه السلام خپل امانت سنبال که، زه د ماخستن د لمانځه بعد راځم. ماخستن لمانځه بعد چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورله راغلی، باره یې دواړه مخ ته کښېنول، باره یې ورته لږ اوبه راوړئ. پیغمبر علیه السلام اوبه وردم کړي، حضرت فاطمه زهرا ته ولته ولاړه سه، چې ولاړه سه دا اوبه یې داسې لږ پر وپرخلې، ولته شا راوګرځو، بیا پر دې ملا باندې لږ اوبه ور وپرخلې. حضرت علی رضی الله عنه ته ولته ولاړ سه، هغې چې ولاړ سو، باره یې دا اوبه داسې پر وپرخلې چې د کوم چا پر بدنو باندې د پیغمبر علیه السلام اوبه پرخل سوي، د هغې بچي به خود د جنت سرداران دي. د هغې څه بچي حسن او حسین پیدا سو چې هغې پیغمبر علیه السلام دا د جنت سرداران. پیغمبر علیه السلام د هغې څه وروسته ورته وایي، ورته ستاسو د زندګۍ د مبارک ستاسو زندګي روانه سوه، ورته صرف تقسیم کار سره وکړئ، بیا به مې زندګي په ډېره خوشحالي کې شي. حضرت علی ته وایي د باندې خدمت پر تا باندې دی. حضرت فاطمه به د یو کار د خدمت دپاره دې ته نه مجبوره کوي چې دا د کوره ووځي. حضرت فاطمه زهرا ته وایي دا ستا خاوند دی، د دې خدمت د ځان نیکبختي او سعادت وبوله او د دننه خدمت پر تا باندې دی. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د باندې سرسک راوړل او شی راوړل او سامان را پر کول او محنت او مزدوري کول، دا د حضرت علی رضی الله عنه ذمهواري وګرځوله. د ننه په کور کې چې کوم خدمت دی هغې د حضرت فاطمه زهرا وظیفه وګرځوله، ورته یې دواړه په دغه خدمتو کې زندګي سره تېره کوي، بیا به مې زندګي په ډېره خوشحالي او په ډېر اطمینان کې پای ته ورسېږي. نو زه دا وایم چې در اوسه کومې خبرې موږ کولې دا خو د شریعت حقوق دي، هغه دغسې دي. لیکن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې د خپلې بچې او د حضرت علی په مابین کې کم تقسیمي کار ورکړی دی، هغې ته ویلي دي چې علي ته به د باندې خدمت کوي او د باندې سامان به راوړي او فاطمې ته ویلي دي چې ته به د کور خدمت کوي، بیا به ستاسو زندګي په ډېره خوشحالۍ کې سره روانه وي. الله تعالی دې زموږ زندگی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر طریقه برابره کړي. الله تعالی دې دا څو خبرې قبول کړي.